د ادب غټۍ د نور د تلویزیون د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي. د ادب غټۍ، یک پروگرام اجتماعی نوین، ویاند او جوړونکی عاشق لونگین فنا. عزیز پروگرام د ادب غټۍ، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که خوش و خوشحال عقب تلویزیون هایتان نشسته باشین و پروگرام دلخواه خود، پروگرام د ادب غټۍ با عشق و علاقه تماشا کنین. و دوستای عزیز، همونطور که در خلال برنامه های گذشته، در هفته های گذشته گفتیم، پروگرام ما بعد از هر یک شنبه از ساعت 6:30 انشالله تعالی که پخش میشه و امیدوار هستم که مثل سابق پروگرام مقبول د ادب غټۍ با عشق و علاقه تماشا بکنین و همکار دائمی پروگرام د ادب غټۍ باشین. مثل برنامه های گذشته، این برنامه هم لایو و برنامه زنده است و شما هم میتونین در خلال برنامه زنگ بزنین و تلفن بکنین و نظریات و پیشنهادات و انتقادات اگر داشته باشین از طریق از این پروگرام میتونین خدمت هموطنان عزیز ما تقدیم بکنین. خب دوستای عزیز، در شروع پروگرام شما شاید حیرت کرده باشین که سرود ملی افغانستان پخش کردیم و در عقبش شاید شما بعض مدال ها را دیده باشین و دو پسر ما که خواستن به اصطلاح در نشان دادن مدال ها با ما همکاری بکنن، عکسای از اونا را هم شما دیدین و این مدال های جدید 2010 است دوستای عزیز که با کمک یک تعداد بسیار بسیار هموطنان نازنین عزیز و دانشمند فرهنگی ما و شما این مدال ها تهیه و سپورت شده و انشالله که در خلال از این برنامه با چهره های مقبول و زیبای از اینا هم شما آشنا میشین و این خدمت بزرگ فرهنگی را که از مدت 2 سال است که در تلویزیون نور آغاز کردیم، در عقب از این چهره های بسیار زیاد درخشان همی جامعه است، انسان های بسیار زیاد دانسته و فهمیده و انسان های واقعا قابل افتخار، استادایی که امروز نه تنها در بسوی افغانستان بلکه بسوی منطقه و دنیا از اینا شناخت وجود داره. این استادا هستند که با ما همکاری میکنن و برای من حقیر و فقیر این زمینه را مساعد ساختن تا ما بتانم که حداقل خدمت برای هموطنان خود کرده باشم. این پروگرام هم مخصوصا وقف کردیم برای مدال های سال 2010، ولی بیجا نخواهد بود که یادآوری کنیم از سالهای گذشته. مدال های طولانیز زرغون نشان پروگرام د ادب غټۍ و تلویزیون نور از 2 سال قبل بر اولین بار در تاریخ 5000 سال افغانستان اولین ابتکاری بود دوستای عزیز که از طرف یک هموطن شما برای دانشمندا، برای ادبا، برای شعرا، برای انسانهای قلم به دست امی دنیا تهیه و ترتیب شد و خواستیم یک راه باشه، یک شکل از تشکری و تمجید و تقدیر از افکار و آثار و طرز دیدهای هنری و تفکرات هنری و اندیشه های هنری و ادبی بزرگان از این وطن باشه از یک طرف و از جانب دیگه یک دریچه باشه به سوی کسایی که نو قلم به دست میگیرن و تازه کار هستند در راه هنر و ادب و فرهنگ افغانستان، بر از اینا یک جنبه تشویقی را داشته باشه که فضل خدا امروز امی مدال های زرغون نشان د ادب غټۍ در سر تا سر دنیا از خود علاقمندایی داره و جای و منزلت و موقف و مقام خود در سر تا سر دنیا حفظ کرده و ما افتخار میکنم به ای که
در همت یک شبکه ملی تلویزیونی افغان ها ما افتخار داشتن یک برنامه را دارم که از طریق امواج ازی که برای ما امانت گذاشته شده ما حداقل بتانم یک خدمت بسیار خوبه و ارزنده و مثبت و وسیع برای هموطنان عزیز خود و برای انسان در مجموع اگر ما بتانم که این خدمت ادا بکنم. در سال 2007 بر اولین بار وقتی که این مدال ها را ابتکارش پروگرام د ادب غوطه کرد و این پروگرام در دست گرفت و این مدال ها را تهیه کرد. دوستان فراوانی بودند که با ما در این زمینه همکاری هایی کردند و مصارف مادی و مالی و اقتصادی زیره برآورده ساختن، برای که برای ما به تنهایی بسیار زیاد ناممکن بود که ما بتانم تمام مخارج زیر خودم از جیب شخصی خود ادا بکنم. فلحاظ ما دوستای بسیار بلند و فرهنگی داشتم که در این قسمت با ما همکاری کردن و ما لازم میدانم که از سال 2007 و 2009 و صحبت بکنم تا ای که برسیم به 2010 و ببینیم که در طول 3 سال چی انسان‌های والاگوهر و بلند همت بودن که برای غنای فرهنگ کشور خود با ما همکاری کردن و به اصطلاح گوشه های تاریک جهالت با مشعل فروزان قلم و دانش اینا روشنی بخشیدن. تمام دستاوردهای پروگرام د ادب غوطه مرهون کمک های امی والاگوهرها و فرهنگ سالاران بسیار زیاد بزرگ افغانستان است. در سال 2007 بر اولین بار وقتی که ما این مدال ها را تهیه کردیم، دوستای عزیز، شاغل دکتر صاحب عبدالرحمن زمانی با خانمشان دکتر صاحب نجیبه زمانی و شاغل استاد عبدالعزیز نصیری و شاغل دکتر صاحب فضل احمد عبدیانی، شاغل تیمورشاه مستقیل که بسیار شاعر بسیار توانا و قلم به دست افغانستان هستند، دکتر صاحب حاطفی و مرمون حمیده عاطفی، مرمون بیبیاجی محرو فنا، مرمون سیمین دادشانی، شاغل نثار احمد عبدیانی و شاغل داور لودین از جمله انسان‌های بسیار والاگوهر بودند که همکاری مادی با این پروگرام کردند و مدال‌های 2007 پروگرام د ادب غوطه اینا سپورت کردند و در تهیه و ترتیبش با ما همکاری کردند. از این دوستای عزیز ما یک جهان تشکر میکنم. اولین کسایی بودند که در اولین مراحل که ما خواستم همت یک ابتکار را از طریق پروگرام د ادب غوطه بکنم، صدای ما را خالی نگذاشتند. زمانی که آگاه شدند که برای یک کمک ما نیاز داریم، به طور بسیار زیاد عاشقانه و داوطلبانه با ما همکاری کردن. میخوایم عکسای از اینا رو روی صفحه تلویزیون بگذارم و ما از عکسای از اینا یک دیویدی تهیه کردیم. امیدوار هستم که را شما مشاهده کنین. بعد از این در خدمت شما هستیم. با سلام های مجدد دوستای عزیز و نازنین در خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که این پروگرام تا این لحظات بسیار ابتداییش خوش شما آمده باشه. یک یادگار فرهنگی میگذاریم برای ملت خود. دوستای عزیز، عمر بالا برای انسان وفای نداره و عمر بسیار گذراست. زندگی انسان تیر میشه، ولی خدمات فرهنگی انسان های بلند همت همیشه روی صفحات تاریخ با خطوط درشت اطلاعی نوشته میشه. در سال 2009 دوستای عزیز یک تصمیم گرفتیم که یک کم این مدال ها را تغییر بدیم.
شکل و ساختمان ازیره و دوستای بسیار عزیز و نازنین دیگه حاضر شدن که با ما در این قسمت هم همکاری بکنن و صدای ما را خالی همتون نگذاشتن. از این دوستا هم یک جهان تشکر میکنم. در سال 2009 شاغلای حاجی صاحب عبدالشکور حمیدی با این مدال ها همکاری فراوان کردن. مرمون فریما واصل جویا و شاغلای جمشید جویا با ما همکاری کردن. شاغلای حبیبی اوتکی و مرمون مهروی اوتکی با ما همکاری کردن. شاغلای همایون جلالی که از برنامه سازای بسیار زیاد موفق همی تلویزیون است در تهیه و ترتیب از این مدال پروگرام د ادب غوطه کمک کردن. شاغلای فهیم صالح خروش که شاعرای بسیار قلم به دست همی کشور هستند و همچنان مرمون بیبی حاجی صالحه صابر ایروی که ما دستان مبارکشان میبوسم از دور با ما دری تهیه و ترتیب کمک کردن و همچنان برادر عزیزم شاغلای جمال جان و مرمون بیبی هوا فنا هم در تهیه و ترتیب این مدال ها در سال 2009 با ما همکاری فراوان کردن که ازشان یک جهان تشکر میکنم. بدون همکاری های از یا تا به امروز این خدمت فرهنگی پروگرام د ادب غوطه ادامه از اینا ممکن بود. ما ازشان یک جهان تشکر میکنم. دیویدی هم از عکسای از اینا تهیه کردیم. میخوایم ثبت پروگرام د ادب غوطه و ثبت صفحات پربار فرهنگی کشور خود ایره بسازیم. بیننده های عزیز پروگرام د ادب غوطه و بیننده های عزیز شبکه جهانی تلویزیون نور، شبکه ملی تلویزیون نور، سلام های مجدد خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوار هستم که لحظات چندی از پروگرام ما گذشته خسته کن بر شما نبوده باشه. پیش از اینکه روی مدال های جدیدی که در 2010 برای پروگرام د ادب غوطه تهیه کردیم و از بزرگ مردا و از بزرگ خانم هایی که واقعا والا همت و فرهنگ سالار در جامعه بودن و با ما همکاری کردن روی از این مسائل صحبت بکنیم. خدمت شما یک دو اعلان کوتاه دارم و بعد از او اعلان های تجارتی را میشنویم به خاطر از اینکه نمیخوایم وقفه در بین ایجاد شود. بعد از او وقفه تجارتی که از طرف اتاق کنترل پخش خواهد شد باز بعدا در خدمت شما خواهد بودیم. ولی پیش از اون یک دو اعلان کوتاه برای شما دارم دوستای عزیز که جهت معلومات شما که مرد سال و سیاستمدار توانای افغانستان دکتر صاحب رمضان بشردوست از طرف پوانتون برکلی دعوت شدن و به تاریخ 29 اپریل از 1 بجه تا 6 بجه بعد از ظهر بر از اینا یک محفل گرفته شده و این محفل در نیم ساعت اول دکتر صاحب رمضان بشردوست خودشان صحبت میکنه و باقی تمام وقت غرض سوال و جواب برای بیننده های عزیز و برای کسایی که در اوجا حاضر هستند بر از اینا وقف خواهد شد و اینا میتونن سوال های مستقیم از این سیاستمدار بسیار موفق و وطن دوست افغانستان دکتر صاحب رمضان بشردوست داشته باشند. این محفل بسیار باشکوه در 37145 سکند استریت فریمانت کالیفرنیا که کراس استریتش نایلز بولوارد است در اینجا تهیه شده و برای معلومات بیشتر دوستای عزیز میتونن که با ژورنالیست بسیار موفق آقای حبیب اوتکی به تلفن 510 366 69 89 510 366 69 89 با تماس شوند در این مورد اگر میخواهند که معلومات بیشتر داشته باشند.
و همچنان انجمن پیوندهای فرهنگی و اجتماعی صنایع غزنوی افتخار دارد که به سلسله برگزاری محافل عرفانی ادبی یک محفل بسیار بزرگ را برای شیخ فریدالدین عطار تهیه و ترتیب کردن. این محفل روز یکشنبه 25 اپریل 2010 ساعت 2 عصر در سالن میشن پارادایز دایر میگردد و کسانی که میخواهند معلومات بیشتر در این زمینه داشته باشند لطفاً با تلفن 510 648 92 96 510 648 92 96 اینا میتونن که با مسئولین انجمن صنایع غزنوی در تماس شوند. خب دوستای عزیز، همونطور گفتم بعد از این دو اعلان فکر میکنم که یک وقفه کوتاه تجارتی ما میگیریم. اعلانهای تجارتی آماده است انشالله. بعد از او روی پروگرام جدید و روی امی مدالهای جدیدی که در سال 2010 تهیه و ترتیب کردیم بر شما صحبت خواهد کردیم و خوشبختانه یک تعدادی از این هموطنان بسیار فریخته، توانا و دانسته و قلم به دست ما امروز در استودیو با ما حاضر هستند که ازشان به نوبت تقاضا میکنیم که اینجا بیاین. گفت و شنودی بسیار کوتاهی با ایشان خواهد داشتیم و ما میخواهیم که از طریق امواج تلویزیون نور ازشان تشکر بکنم و چهره های زیبا و مقبول و شهکارهای از اینا را از طریق می پروگرام ثبت صفحات تاریخی فرهنگی کشور عزیز خود بگردانیم. د ادب غوټۍ د نور د تلویزیون د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي. د ادب غوټۍ، یک پروگرام اجتماعی نوین، ویاند او جوړونکی عاشق لونگین فنا. نور د تلویزیون د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي. د ادب غوټۍ، یک پروگرام اجتماعی نوین، ویاند او جوړونکی عاشق لونگین فنا. د ادب غوټۍ درنو لیدونکو د ګډیو سلامونه سره زه بیا هم ستاسو په خدمت کې. خب دوستای عزیز، بالای مدالهای 2010 صحبت کردیم. در 2010 باید یادآور شوم دوستای عزیز، باید به اصطلاح کردیت اصلی را برای دوست بسیار عزیز و نازنین خود بتم. یک مشوره تلفنی داشتم با جناب استاد پروفسور که عشق و علاقه و محبت و صمیمیت ما به ایشان قدر زیاد و صمیمی و بی اندازه است که من هیچ اندازه نداره و گفته نمیتونم. و هر زبانی که نام شیرین و مبارکشون به خاطر من میایه واقعا احساس افتخار میکنم که من یک برادر عزیز و یک دوست عزیز دارم. با شاعر و مورخ بسیار توانای افغانستان استاد صبا در کانادا یک مشوره تلفنی داشتیم که ما امیدوار هستم که عکسایشان هم که تهیه کرده بودیم روی صفحه تلویزیون دوستای عزیز ما پرتن. استاد صبا اولین کسی بود که درباره تلویزیون نور رساله بسیار بزرگی را نوشت و تقریبا تمام تلویزیون های بیرون مرزی افغانستان و درون مرزی افغانستان که در یک عکس دیگه هم ما تهیه کردیم بر شما، این را تمامش بررسی کرد و واقعا برای من قابل افتخار بود که در اون نقش پروگرام د ادب غوټۍ و تلویزیون نور بسیار به شکل درست و اساسی اینا ارزیابی کرده بودن. من ازشان یک جان تشکر میکنم. اینا بر من یک پیشنهاد کردن، یک به اصطلاح یک مشوره بر من دادن که اگر امکانات از این باشه که ما مدال های تلویزیون نور و پروگرام د ادب غوټۍ سیستم شکلش تغییر بدیم، از اینکه به گردن آویخته میشه بعضا پرابلم و مشکلات هم باش ایجاد میشه. اگر ما ایره بتونیم که روی تخته سینه بر از اینجا تیار بکنیم، یک کار بسیار خوبی می باشه. واقعا پیشنهادشان برای من بسیار زیاد جالب و مقبول واقع شد. من ازشان یک جان تشکر میکنم و باید ازشان تشکر صورت بگیره. یک پیشنهاد بسیار مقبول و خوبیش بود. و برای تهیه از این مدال های 2010 که شما عکسایش هم پیشتر دیدین و بعد از این هم انشالله میبینین، باز هم کمک های برای ما ضرورت بود که دوستای بسیار زیاد بلندپایه افغانستان و شاعرها و نویسنده ها و استادای بسیار زیاد شهیر افغانستان، انسان های ملی افغانستان، انسان هایی که طرز تفکر و ایدیایشان میتونه که ما همیشه ایره گفتیم دوستای عزیز، اینمی اشخاص است که میتونن مسائل اجتماعی را در افغانستان، مسائل سیاسی را در افغانستان، مسائل اقتصادی را در افغانستان گره های از اینا را باز بکنه و نظریات از یا
افکار از یا اندیشه های از یا مشعل راه ما انسان های عادی در جامعه شده میتونن. این انسان های بزرگ شاغل دکتر صاحب فضل احمد ابدیانی بودن، شاغل انجینیر صاحب محمد گل محبت، نویسنده اینترنشنال افغانستان، دوستای عزیز، نویسنده کتاب و شاهکار جهانی ادبی My Name is محمد با ما همکاری کردن. شاغل استاد عبدالتواب وهاب، یک ژورنالیست معروف، یک نویسنده معروف و یک قلم به دست معروف و یک استادی که امروز آثارش در تمام دنیا مورد تقدیر و تمجید کسایی که واقعا جهانبینی هنری دارن مورد تقدیر از اینا قرار میگیره و بی بدیل از دوستای عزیز. ابتکار را که آقای استاد عبدالتواب وهاب در ساحه هنر خطوط زیبای کالیگرافیک کرده، هیچ کس دیگر نظیرش در جهان تا بال این ابتکارات را در جهان سابقه نداشته و نکرده و نتونسته. و خانمشان ملاله جان وهاب که من ازشان یک جان تشکر میکنم. شاغل استاد یاسین اسلمی، نقاش چیره دست افغانستان، قلم به دست افغانستان، انسانی که از دوستیشان با دوستیشان من افتخار میکنم، انسانی که آثار هنریشان در سر تا سر افغانستان شناخته شده است، شخصیت برازنده افغانستان که اسمشان در صفحات تاریخ فرنگی افغانستان با خطوط درشت طلایی انشاءالله نوشته شده نیست و نوشته شده. و خانم محترمشان بی حاجی کریمه اسلمی با ما همکاری کردن. همچنان دوست بسیار عزیز دیگه ما، شاعر توانا، نویسنده بسیار زیاد توانا، دکتر صاحب عبدالرحمن زمانی که هر قدر درباره اوصاف اخلاقی و دانش و فهم از اینا ما صحبت بکنم کم است. اینا و خانمشان میرمن دکتر صاحب نجیبه زمانی با ما در 2010 همکاری های فراوان کردن. و همچنان یک سرپرایز بسیار جالب بود که جوان بسیار عزیز و نازنین، جوانی که واقعا در هنر سینما در افغانستان امیال فعلا کم نظیرش داریم، شاغل محسن ترین با خانمشان هوگی ترین در 2010 کسانی بودند که این مدال تاریخی افغانستان که در 5000 سال سابقه نداره که از طرف ملت، از طرف مردم، برای مردمش، برای دانشمندایش، برای قلم به دستایش، برای شاعرایش، برای نویسنده هایش یک چیز تهیه شده باشه، این مدال سپورت کردن. عکسای از اینا را تهیه داریم و اولین مهمان هم در استودیو داریم. بعد از اینکه عکس‌ها را مشاهده کردیم انشالله در خدمت شما هستیم. با سلام های مجدد دوستان عزیز در خدمت شما هستیم. معذرت بسیار زیاده از ژورنالیست بسیار توانای افغانستان شاغل حبیب اوتکی و خانمشان مهروی اوتکی. میخوایم عکسایش شما تماشا کردین در بین کسایی که واقعا افتخار دوستیشان هم دارم. اینا هم در 2010 همکار از این مدال فرهنگی و طولانیز زرغون نشان بودن و اینا سپورترهای بسیار خوب و محکم پروگرام ادب قوطی هستند. خوب دوستان عزیز، زیاد شما را در انتظار نمیگذاریم. ما در استودیو با خود جناب محترم شخصیت ملی افغانستان، دانشمند بسیار عزیز و محترم و کسی که در همه ساحات در پروگرام ادب قوطی با ما همکاری کردن در استودیو با خود مهمان دارم. به شما معرفی میکنم، وقت زیاد شما را دیگه نمیگیرم. دکتر صاحب عبدانی خوشحال راغلی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دکتر صاحب عبدانی در طول سالها با پروگرام ما همکاری کردن و از سپورترها و کسایی که این مدال هنری اجتماعی ادب قوطی همیشه اینا کمک کردن. یکی هم جناب شما هستن. تاسو بیا هم خوشحال راغلی. سلامت اوسه فنا صاحب. خوشحالو که کس ویل لري مهرباني وکړئ. بس تاسو دا ویلې چې څنګه شو چې دا کومکونه ما سره کوي یا زما پروګرام ستاسو د
خوښۍ سبب شوی دی دومره عرض وکړم فنا صاحب چې اول د خدای ستا مور او پلار وبخي چې تا ته داسې یو اسم با مسما ایښی چې عبارت لونګین دی او لونګ او لونګین یو خوشبوي بوټی دی چې د هغه د ګلانو نه پیغلې امیلونه جوړي او په خپل سینه یې زړوي او ته هم د هماغوی غوندې یو شخصیت او لونګ او لونګین د پښتني په ادب کې هم ځان ته یو خاص ځای او مقام لري چې همیشه یې ادیبان شاعران لیکوالان ستاینه کوي او لیکونه پرې کوي او بیا عرض وکړم چې تاسې داسې یو عنوان د خپل پروګرام ته انتخاب کړی چې د ادب غوټۍ دی یعنی دا نوم چې هر څوک اوري هر لیدونکی هر کتونکی او هر اوریدونکی نو دا ځان ته جذبوي او بیا ډېر پر محتوا مضامین لري او زه ستاسې نه دا مننه کوم چې تاسې مهرباني کړې ده او دا فداکاري م کړې ده چې د یو تعداد مشاهیرو خلکو نه د لیکوالانو نه د شاعرانو نه د ادیبانو نه د فرهنګي خلکو نه د ملي خلکو نه د وطن د خدمتګارانو نه تاسې ویاړنه کوئ او هغوی تقدیروئ او هغه یو تعداد خلک چې په اصطلاح په جامعه کې هیر شوي دي هغوی د هغوی نوم تاسې بیرته ژوندي کوئ او ټولنې ته وړاندې کوئ نو دغه سبب و چې زه ستاسې د پروګرام مشوق شوم او همیشه ستاسې پروګرام ګورم او ما ته ډېر په زړه پورې دی دا پروګرام ډېره مننه ستاسو نه زه ډېره مننه کوم دغه تاسې مشران هستئ په دغه ټولنه کې چې موږ غوندې واړو خلکو ته د علم د لحاظه زه وایم په سن کې به زما سن پوخي مګر په علم کې ستاسو نه ډېر زیات کشران یو او دغه تاسې هستئ چې موږ تشویقوئ موږ ته لاره ښیئ او موږ خپله لاره ستاسو د نظریاتو په شعاع کې تعینوو او تاسې مشران د خدای د دې ټولنې نه کم نه کړي مهرباني فنا صاحب زه به یو بل عرض هم وکړم چې زه ستاسې کورنۍ هم پیژنم که اجازه یې ته د یو ډېرې پیژندلې او سرشناس کورنۍ یو غړی ستا نیکه د خدای وبخي ډګر جنرال سعدالله خان چې په اردو کې د محاکماتو رئیس و یعنی قاضي القضات د اردو او هغه په خپل پاک نفسۍ کې په خپل تقوا کې او په خپل خدمت کې او په خپل صداقت کې نه یوازې اردو کې مشهور بلکې ټول افغانستان هغه یو پیژندلی شخصیت و چې هغه پاچا ته هم ډېر ګران و د ده د صداقت له مخې نه او ډېرو صدراعظمانو سره کار کړی خصوصا هاشم میوندوال د خدای وبخي صدراعظم د هغه د خاص اعتماد وړ و او همدارنګه ستا پلار د خدای وبخي محمد جان خان فنا چې یو ډېر تکړه صاحب منصب ډېر ښکلی زلمی و الله پوهېدی چې دی صاحب منصب و او دی شاعر او ادیب هم و په 1980 کې دی د ارکان حربۍ لپاره امریکې ته راغی چې زه هم هغه وخت په امریکې کې وم نو موږ به کله کله سره کېناستو یو بل سره به خبرې کولې او د وطن او د جامعې په حق به همیشه موږ بحثونه درلودل نو ته د هغه فامیل د هغوی د برکت محصله یې نو ته ځکه په ټولو ګران یې یوازې نه په ما باندې بلکې تلویزیون د نور د تلویزیون په کارکوونکو باندې هم لکه ګلسم جانو فوزیه جانو حارث جانو حاجي صاحب په ټولو باندې ګران یې او ټول ستا پروګرامونه خوښوي او راضي دي تا نه ډېر ستاسو نه بیا هم یو نړۍ مننه کوم او زه دا په دې باندې ویاړم چې دا د دې اولینه تحفه زه تاسو ته وړاندې کوم او هیله من یم چې ما ته دغه اجازه راکړئ تاسې چې تاسو دا زحمت ما سره ایستی دی او تاسې دا مرستې ما سره کړي دي ما ته دا ډېر د ویاړ ځای دی چې زه دا ستاسو په دې سینه وځړوم او دا ما دپاره ډېر د ویاړ ځای دی او دغه تاسې دوستان وایي چې د
زمینه تاسو ماته مساعده کړه تاسو نه بیا هم یو جهان مننه کوم او ډیره مهرباني تاسو ان شاء الله په نورو خبرونو کې به زه تاسو نه هیله کوم تاسو زما د هیله ومنئ چې په مسایلو باندې خبرې وکړو همیشه ستاسو د خلکو په خدمت کې یم زه حاضر یم هر وخت شما باندې غږ وکړئ ان شاء الله زه به حاضر شم او بیا هم ستانه ډیره مننه کوم خدای دې خوشحاله لره خدای دې موفق لره همدغسې موفق او دوام ورکړه همدغه خپل پروګرام ته انشاءالله چې د افغانستان د خلکو نه دا ستاسې د خدمتونه نه هیریږي یو جهان مننه یک وقفه کوتاه میگیریم دوستای عزیز و بعد در خدمت شما هستیم د ادب غوټۍ د نور د تلویزیون د هنر او ادبیاتو اداره وړاندې کوي د ادب غوټۍ یک پروگرام اجتماعی نوین ویاند او جوړونکی عاشق لونگین فنا د ادب غوټۍ یک پروگرام اجتماعی نوین ویاند او جوړونکی عاشق لونگین فنا بیننده های عزیز پروگرام در ادب غوټۍ با سلام های مجدد در خدمت شما هستیم. وقت ما بسیار کم مانده از پرحرفی از زیاد جلوگیری میکنم. استاد بزرگوار، استاد قلم به دست، ژورنالیست بسیار زیاد مشهور، نویسنده توانا و افتخار بین المللی افغانستان استاد عبدالتواب وهاب در استودیو با خود داریم و از جمله کسایی است که پروگرام ما مورد علاقهشان است برشان خوش آمدید میگیم. استاد خوش آمدین. آقای فنا بسیار تشکر. من افتخار میکنم که شما مرا با جمله استادای بزرگ دعوت کردین و خوشحال هستم که با خدمتتان هستم. لطف میکنین استاد. من همین سوال از شما هم میکنم که برای شما یک شخصیت بزرگوار چی باعث شد که با پروگرام حقیر فقیر چون من همکاری هایتان بکنین و این مدال ها را شما هم سپورت بکنین؟ ما مثل دیگه افغان تلویزیون های مختلف سعی میکردم و یک روز دور اتفاق پروگرام شما آمد. ما در حالی که هیچ شناخت نداشتم اما در طول پروگرام بسیار خوشحال شدم شما را دیدم. حال یک مسیج یا پیغام بسیار مثبت و پوزیتیو داشتین. دوم دید بسیار وسیع سعی میکردین موضوعات و دیگه علاقه و عشقتان به هنر دیدم و اونمو سبب شد که من یکی از بیننده‌های همیشگی پروگرامتان شوم و تا حالا به خدمتتان هستم. ما شما لطف کردین آثار و کارهای مرا معرفی کردین، گرچه یگان دفعه مبالغه میکنین مرا بسیار کلانتر از چیزی که اصلا نشان میدین، اما بازم بسیار خوشحال هستم که شما هستین و پروگرامتان هست. هر کسی که با آثار شما آشنایی داره و در فیسبوک نام خدا هم مورد استفاده است. سایت های مخصوص هم شما برای آثارتان دارین استاد؟ بله. اگر احیانا به خاطر داشته باشین برای بیننده های عزیز در این موقع اگر لطف بکنین. یکی اخبار و خبرها که من نشر میکردم در سایت در رایسول است که هنوز هم است که آدرس اینترنتیش tawab.com است tawab.com. اگر در اون سایت برن و سایت های دیگه هم راهنماییشان میکنن، یک نامه دراز دارن، میخوایم یاد کنم و کسایی که در فیسبوک هستن بشناسن که آدرس سایت های ما کجاست و معمولا میبینن. موفق کامگار باشین استاد. از شما ما یک جهان تشکر میکنم از اینکه شما هم در این سال اگر اجازه بر ما بدین افتخار بر ما ببخشین که ما اولین توفیقی که شما باعث عظیمی شدین و شما بر ما اجازه را دادین، شما بر ما همکاری های شما بود که ما توانستم یک چیزی را خدمت شما ما ایره تقدیم میکنم. امیدوار هستم که از طرف ما ایره شما قبول بکنیم. زنده باشین و ما بازم افتخار میکنم که با جمله استادا و بزرگا مرا شامل ساختین از اینکه شما قدردانی میکنین به حیث یک هنردوست و ما بسیار خوشحال هستم از شما و از تلویزیون نور. پروگرام های مثل شما بسیار کم است و خدا کنه که بیشتر شوه
مردم مثل ما هم هستیم در بین جامعه افغانی و کسایی که به آرت و هنر علاقه دارن و به فرهنگ افغانستان علاقه دارن، برای اونها هم چیزی باشه که مصروف شون و کوشش کنن که فرهنگ افغانستان رو پالش بدن و در آینده بتونه جوانای ما از استفاده کنن. لطف میکنین. یک جهان بسیار تشکر. دوستان عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز پروگرام در ادب غوطه، با سلام های مجدد باز هم در خدمت شما هستیم و هنرمند توانای افغانستان، نقاش توانای افغانستان، شخصیت ملی و فرهنگی و هنری افغانستان در استودیو با ما تشریف داره استاد یاسین اسلمی. خوش آمدین استاد محترم. تشکر قربانتان، بسیار تشکر از اینکه شما باز برای من چانس دادید که من در استودیوی تلویزیون نور بیایم و میمان دوستا و وطندارای خود شوم و شما این افتخار برای من بخشیدین. خواهش میکنم. دیگه من از پروگرام خودت تا جایی که ما درک کردیم شما تصمیم دارین که یک آرشیف بسیار مکمل و یک کلکسیونی از آثار افغانستان، هنرمندای افغانستان، علمای افغانستان، دانشمندای افغانستان شما بسازید. این یک ضرورت امروزی ماست که ما به این ضرورت داریم. ما با اجازهتون فقط یک نیم دقیقه یک قصه تاریخی را میکنم. بفرمایید. و او است که وقتی که مردم ببخشید آیرش اینا مهاجرت کردن در قاره امریکا آمدن و در امریکا از شمال امریکا تا جنوب امریکا را اینا سفر کردن. اینا به خاطر از اینکه امیر راه را که آمدن گم نکنن ایرا را، یا یک قسم گل است که نمیالی فصلی از است به نام مسترد یاد میکنن، گل زرد است. بله. این تخم یاد دمی مسیر راه خود بعد از 10 مایل و 20 مایل و 30 مایل یا از تپه‌ای که دیگه تپه دیده میشه این تخم پاشیدن اینا. بله. که اگر کدام روز اینا پس به طرف وطن خود میرن راه خود گم نکنن اینا. بله. من این مثال به خاطر آوردم که پروگرام خودت حیثیتی از امی گله داره که شما پاش میکنین. ما مهاجر شدیم در این ملک بیگانه آمدیم و شما وقتی که این تخم گل پاش میکنین برای ازی که ما کلچر خود گم نکنیم، به اصطلاح رسم و رواج خود گم نکنیم، دین و مذهب خود گم نکنیم، یکی دیگه خود بشناسیم. چی میکنیم؟ اینمی پروگرام خودت است که برای ما کمک میکنه. یک جهان ما شما تشکر میکنم. اینال این وظیفه هر فرد افغان است که برای آب دادن از این گل باید خدمت کنه. شما کارتون نکردین، شما این پروگرام آواز کردین برای ما، درست است. این خدمت است که ما هیچ وقت ایره به تشکر جبران کردن نمیتونیم. ایره باید پس خدمت کنیم مقابلش. و اویی است که اینمی گلایی که شما تخمش پاشیدین ایره باید محافظت کنیم و ایره باید آبیاری کنیم تا کلچر خود و رسم و رواج خود، عنعنه خود، ثقافت خود، هنر خود، نام و نشان خود ما باید نگاه کنیم. درست است که در این مملکت ما هم چیزای دیگه میآموزیم، میره این در این ممانعت نیست، ولی در این هم عیب نیست که ما اگر از گذشته خود ثبت میکنیم. و شما این ابتکار کردین، خداوند شما را موفق بسازه که در این کلکسیون موفق شوین، در این آرشیف که میسازین خداوند شما را موفق بسازه. تنها از دوستایی که علاقمند به این پروگرام هستن یا نیستن، اینا وظیفه دارن باعث یک افغان
که شما را کمک کنن هم در قسمت هنری یا ادبی یا اشعار یا هر چیزی که میفرستن یا خودشون مینویسن میگیرن، یا ای که پول کمک میکنن که این مدالی که شما میدونی خب از نگاه چی که سعی کنی یک آهن است یک تکه است، مگر قیمت اصلی زیره که فکر کنی بازی رو برش قیمت وضع کردن نمیتونه. آیا این پس جواب داره یا نداره؟ این همش به همکاری های بسیار زیاد دانشمندانه دوستای مثل شماست. برای من اجازه بدین که در همین وقت در همین موقع چیزی را که شما باعث با وجود آوردن شدین بر شما تحفه بدم و من افتخار ببخشین. من بر شما ایره مبارک میگم و واقعا ثبت صفحات تاریخ فرنگی کشور ما میشه. حق شما بود بالای پروگرام ما، کار نیست که ما کردیم، شما باعث ازی شدین. دوستای مثل شما را از شما یک جان تشکر میکنم. من یک تحفه این برات دارم از اینکه خودت تصمیم داری که یک کلکشن از هنر و ثقافت افغانستان بسازی. من یک تحفه برات دارم که انشالله یک چیز یادگاری پیشت می باشه. یک عکس از مرمون پروین دارم که این اولین زنی بود که صدای زی از پشت میکروفون رادیو افغانستان برام در افغانستان و برای زن یک آزادی و یک چی بسیار خاصی داره. واقعا یک عکس بسیار قیمتی و گرانبهاست. بر من یک جان تشکر میکنم استاد شما. تنها یک گپی آخر خودم بگم که افتخار اگر وزن می داشت من امروز بردن نمیتونستم که. خواهش میکنم. یک جان تشکر دوستای عزیز. یک وقفه کوتاهی داریم، بعد از او در خدمت شما هستیم. د ادب غوټۍ درنو لیدونکو د ګېډیو سلامونه سره بیا هم زه ستاسو په خدمت کې یم او د افتخار وړ شیبې زموږ د پروګرام په همدغه شیبو کې دي. دغه ټول پروګرام چې تیر شو دوستانو تاسو ولیدل چې هغه واقعي افغانان او منور افغانان دلته تشریف راوړ او تاسو سره د زړه خواله وکړه زما د پروګرام په باره کې. او نن او همدغه اوس په استودیو کې موږ د افغانستان بین المللي نړیوال لیکوال د مای نیم از محمد، د شاهکار، د ادبي شاهکار، د فلسفي او سیاسي شاهکار لیکوال په استودیو کې زموږ میلمه دی، ورته ښه راغلاست وایو. محبت صاحب خوشحاله راغلی. ډېره مهرباني، سلامت اوسئ. مایکروفونونه ستاسو په خدمت کې دي که لیدونکو ته څه ویل لري په شروع کې؟ په دواړو سترګو څنګه چې وخت لږ دی او هر څومره چې خبرې وکړو دا موضوع کې ډېر به کم وي. لکن زه اول تاسو نه ډېره مننه کوم چې څومره ښایسته پروګرام لرئ، څومره ښه سنګین، څومره ډېر جذاب چې هر ځای کې تا آواز په تلویزیون کې وي سړی مجبور شي چې هر شی پرېږدي و راشي و کښېني د تلویزیون. او نام خدا څومره په پښتو په دري ژبه په دواړو کې تاسو څومره حاکمیت لرئ او دغه نه زه ډېر تاسو باندې ویاړم. او بل لکه چې ډاکټر صاحب عبدیاني د تاسو د نوم د لونګین په مورد کې خبرې وکړې، زه به یو قدم هغه نه مخکې لاړ شم. تاسو اول نوم چې عاشق دی، میان چې تاسو په وطن باندې میان یاست، تاسو عاشق یې په ادب، په هنر، په خپل دین، په خپل وطن، نو دا خو دا نه پورته شی نشته. او ما تخلص و محبت دی، د عاشق و عشق و محبت دا چې یو ځای شي دغه پر ته زیاتر هغه د لونګین بوی د لونګو بوی ته نه راځي. نو دا خو ډېر ښایسته د پروګرام دی. زه ډېر ویاړم چې تاسو اړخ ته ناست یم
او څه کمک چې کولی شم تاسو سره وکړم. دا زما ویاړ دی دوستان عزیزانو، دغسې یو لوی شخصیت د افغانستان چې د افغانستان په تاریخ کې موږ ډېر کم دغسې څېرې لرو او هیله من یم چې داسې څېرې موږ نور هم ولرو په افغانستان کې. دا نن زموږ دلته میلمه دی او دغه آخرینې شیبې چې موږ دی سره لرو او ستاسو په خدمت کې یو دی سره. دی هم د خپلې ګرانې مېرمنې سره یو ځای زموږ د دغې لوی فرهنګي شاهکار د سپورټرانو نه دی او دی همیشه ما سره په دغه لاره کې مرسته کړې ده او دا زما دپاره ډېر د ویاړ ځای دی دوستانو چې داسې لوی افغانان، داسې دانشمنده او معززه انسانان موږ په افغانستان کې لرو چې هغه د خپل فرهنګ په لاره کې، د خپل دین په لاره کې، د خپل وطن په لاره کې هغې کومکونه او مرستې کوي او نورو ته لاره ښیي. د محبت صاحب افکار او نظریات هم هغسې افکار او نظریات دي چې موږ تاسې کولی شو چې هغه د یو لمر په شان تشبیه کړو چې هغه زموږ د ژوند تاریکیګانې موږ ته، تورتمونه موږ ته رڼا کړي. محبت صاحب، نو تاسې څنګه دغسې یو لوی کومک د داسې یو وړوکي پروګرام سره تاسې حاضر شوئ چې وکړئ او دا پروګرام دومره خوښ کړي؟ په دې پروګرام کې تاسو څه لیدلي دي دومره؟ دا پروګرام فنا صاحب چې زه تاسو ته هر څومره لکه چې ما ویل چې عرض وکړم کم دی. دا پروګرام داسې دی چې ډېر یو ملي بوی ته نه راځي، د افغانستان د خپل وطن بوی ته نه راځي او خصوصا د تاسې د زحمتونه چې وباسئ سره د دې چې څومره نوره مسؤلیتونه لرئ او ما ته معلوم ده چې په څومره مینه، په څومره اخلاص سره، په څومره صداقت سره تاسې دغه پروګرام مخ ته بیایئ او دا پروګرام یو جذابیت او سنګینوالی او ښایست لري چې ډېر ډېر سړی ځان ته یعنې جذبوي. نو دا خو زموږ ټوله وظیفه دی. تاسې خو اصلا دغه مډالونه د تاسې وړ دی چې تاسې ټول ټټر د دغه مډالونه د افغانستان ملت تاسو ته درکړي او تاسې د کور خاوند تاسې او موږ غوندې چې میلمانه چې یو څوک راولئ نو دا موږ په تاسې باندې ویاړ کوو او دا د موږ ته د افتخار او ویاړ ځای دی چې څه شی چې کولی شو او تاسو سره یو ځای په یو سټوډیو کې ناست یو څو همکاري او کومک چې کولی شو په دواړو سترګو دا د مو وجیبه او وظیفه ده چې تاسو سره دا کومک. ډېره مننه. زه ستاسو نه کوم ماته اجازه راکړئ چې دا ویاړ زما په برخه شي او دغه امانت چې تاسو ما سره په دې کې مرسته کړې ده او تاسو د دې باعث یې چې زه کولی شم داسې فعالیتونه نور هم وکړم. دا په ډېره مینه دلته وځړوم او هیله من یم چې تاسو دا زما د خوا نه ومنئ او دا ستاسو امانت و ما سره ستاسو نه یو جهان تشکر. مونږ یو 3 دقیقې نور لرو. 2 دقیقو کې که تاسو لطف وکړئ ستاسو یو سفر و نیویارک ته. بله. په دې باره کې که داسې لنډ وغږیږي زه غواړم چې بیا مفصل د دې راپورتاژ زما د خپرونې نه خپور شي. خو داسې خلاص که تاسو په ډېر خلاص به ووایم چې هلته زه د women for Afghan women د کمیټې د خوا زه هلته زه دعوت شوی وم چې لاړ شم نیویارک ته او هلته نامختار ډېر لوی محفل دوی جوړ کړی و چې په سلهاوو نفر و، حتی د باندې خلک ولاړ وو، نور ځای نه و، نه یې پرېښول چې راشي. دومره خلک هلته را جذب شوي وو، نه تنها چې افغانان وو بلکې امریکایان وو، دغه منطقې میر وو، د لوی خلکو شخصیتونه وو، د افغانستان شازدفر ټول هلته موجود وو. تاسو خپل کتاب په باره کې د ما دغه کتاب چې لیکلی او د ښځو د حقوقو سره کم د افغانانو د اسلام د هغو نقطې نظر نه ما هلته خبرې وکړې او د خپله د امریکا تلویزیون خلک راغلي وو، ژورنالستان د امریکانو او بین المللي خلک راغلي وو او ډېر زیات دغه پروګرام خوښ شو او زه د خپلې خور شکیله جانې حمیدي نه ډېره زیاته مننه کوم چې څومره زحمت غیر د هغې نه د خپلې خور خویندو نور نه چې هلته وې د ښاغلې میرمن زدران نه او شازیه جانې او نورو چې هلته زحمتونه ویستلي وو، پروګرام یې جوړ کړی و، ډېر ښایسته شیان یې جوړ کړي وو او هغه پروګرام په امریکا تلویزیون کې هم نشر شو، په د نیویارک په اخبار کې هم نشر شو او ډېر ښایسته پروګرام. زه به هم د شکیلا جانې نه ډېره مننه وکړم، واقعا یا خواهر قهرمان ماست. دوستای عزیز ستاسو نه بیا هم مننه. زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. ډېره مننه دوستانو عزیزانو، تر بلې خپرونې پورې لوی الله مو مل شه. سلامت اوسئ. د ادب غوټۍ د نور د تلویزیون د هنر او ادبیاتو اداره یې وړاندې کوي. د ادب غوټۍ یک پروګرام اجتماعی نوین، ویاند او جوړونکی عاشق
لونگین فنا.